تا ته څه پته ده ما چې څوک چیړي د هغه کور خو به روانېږي که نه اوس ته خپله تماشه کوه او بیا زه خو رښتیا خبرې کوم او رښتیا خبرې د دې خلکو بدې لګي بدې. علي څنګه دی ښه صحت ښه دی برابرې شکر دی خیر دی دا ګاډه دې په خپله واخیستو او که ضرور دی دی نه نه دا مې په خپلو پیسو نه دی اخیستی دا خو مې د لالا برکات دي چې یو خواهش مې په زړه باندې نیمګړی نه پرېږدي چې په زړه مې څه ارمانونه وي او د خولې نه څه خبره وباسم نو لالا راله هغه خواهش پوره کړی وي. ها یو خبره درته کومه خو په ځان به یې نه ګرانې زما خو ورورې زه در باندې خفه کېږم خو خبره دا ده ستا ورور ته په ګاډو او پیسو کې مصروفه کړی او ته د ځان نه نه یې خبر خبرې څه وخت پس پرې دا ورور په تا پسې یوه پیسه حسابه خو وایي به چې دا خپله حصه خوړلې ده. نه نه زما ورور داسې چرې هم نشي کېدی زما ورور داسې نشي کېدی. نه نه ته لا ناپوه یې ما داسې ډېر وروڼه لیدلي دي چې په وروڼو به نازېدل خو بیا یې وروستو حالات د خیرمارانو په شان دي. زما که منې خپله حصه دې واخله. دا خو ټیک ده زه به هم نن د لالا سره خپله صفایي کوم خو د خپله ټوله خبره به ورسره کوم. بکر ډېر وخت نه زه تا ته ګورم چې پریشانه ښکاري اخر وجه څه ده او مسله څه ده؟ خو څه؟ لالا زه یوه خبره کول غواړم. څه خبره ده وایه؟ لالا خبره دا ده چې زه اوس وړوکی نه یم زه په خپل ژوند کې کامیاب جوړېدل غواړم خو زه غواړم چې ځان له څخه جوړ کړم. ښه به دا وي چې موږ د خپل جایداد تقسیم وکړو او ما له زما حصه راکړئ. یا لکه چرس دې څکلي دي که پوډر دې څکلي دي که نشه دې کړې ده که لیونی شوی دا څه ګډوډي وې په دې کې حصو ته څه ضرورت دی؟ دا هر څه ستا دي او ستا نه ما څه منع کړي دي او تا ته د څه کمی راغلی دی؟ نه لالا لیونی شوی نه یم هیله سترګې مې رڼا شوې او ستاسو په دې خبرو کې زه نور راتلو والا نه یم. ښه به دا وي چې زما د حساب کتاب زر د زره وکړې. ګوره ابوبکر ته خو زما کشر ورور یې او زموږ په منځ کې د حساب کتاب څه خبره نشته او بیا تا چې څه غوښتلي دي ما خو ستا نه منع نه ده کړې. رښتیا خو دا دي چې دا هر څه ما په خپلو مټو ګټلي دي. بابا خو موږ ته کوم ځمکه هم نه ده پرېښودلې کور دا کاروبار دا هر څه خو ما په خپلو مټو ګټلي دي په دې کې خو ستا څه حق هم نه جوړېږي او دا خبره خو تر اوسه ما تا ته محسوس کړې هم نه ده. زما حق پکې شته یا نه دا به درته ډېره زر وښیم. هلکه خبره واوره شرمول مه کوه. دا خبره چې په دې هلک اچانک څه چلو شو؟ هرې مسئلې حل بکر بچیا دا دې څه وکړل؟ بچیا زه خو په تا پسې ګرځېدم ما چې دې څه غواړي چې ورکم والله خو خدای خبر چې ته د چا په لمسون کې رالې او زما مرګ ته تیار شوې. لالا سترګې وغړوه لالا سترګې څه وکړم لالا ما خو نه اوس په غلطۍ مې کې زه په غلطۍ مې کې لاړم مزونه چې لالا زه اوس دې عمل په خپل ژوند ستومانه کړم بابا زما ضمیر به ملامته کوي زما ضمیر به ما ژوند ته نه
ورکړي